دلته به یوه مهمه خبره درته وکړم، هغه دا چې کله کله یو سوال کیږي چې هغه کوم نفل عمل دی چې تر فرضو ډیر فضیلت لري. بیا به تاسې ورته حیران یاست. تاسو به په جواب کې ووایاست چې کله د لمانځه وخت را داخل سي اودس پر لمونځ کوونکي باندې فرض سي. اوس دغه اودس چې وخت را داخل سوی دی فرض دی، خو لیکن تر دا وخت مخکې اودس کول نفل، د لمانځه وخت نه دی را داخل سوی، تر هغه ته مخکې اودس وکړې نفل دی، خو د دغه نفل اوداسه ثواب تر هغه اوداسه چې وخت را داخل سوی وي فرض وي زیات دی. نو دا مهمه نکته ده، باید موږ او تاسې دلته ډېر متوجه یو. کله کله داسې خلک وي چې هلته جماعت ودرېږي نو بیا دی راوځغلي ژر ژر اودس وکړي، کله په مخ کې وچ ځای پاتې سي، کله په لاسو کې، کله په پښو کې. نو چې په اوداسي کې لږ قدر ځای هم وچ پاته سي، اودس نه دی سي، لمونځ یې نسي، نو باید موږ او تاسې مخکې لا په اوداسه باندې یو چې وخت نه را داخل سوی باید د اودس ولرو. نو دغه زیات فضیلت به مو هم لاسته راوړی وي. دغه نکته رد المحتار په سنن الوضو کې راځي.